د داسې انسان په ژوند کې خوشحالي هیڅکله نشي راتلی. کم سړی دا دوه کارونه کوي. یو د تیر شوي وخت خبرې کوي، یاره چې دا ځمکه مې داسې نوې تقسیم کړې، یاره چې دا دوکان یې رانه نوی اخیستی، یاره چې پخوا سعودي ته تللی وې، یاره پخوا چېرته بارمل ته تللی وې. یو دا قسم سړی. بل دا چې د راتلونکي په باره کې سوچونه فکرونه کوي، یاره چې د دې بچو به مې څه کېږي، زما د فیوچر به څه کېږي، چې بوډا شم بیا به څه کېږي. که دا دوه قسم سوچونه دې کوله د راتلونکي او د تیر شوي، نو په ژوند کې دې هېڅکله خوشحالي نشي راتلی. د هغې وجه هم دا ده چې تا خو موجوده وخت خپل خراب کړو، تیر شوی وخت خو بېرته نه راځي او سبا چا لیدلی نه دی. یو سړی د په ښایسته کمبل کې پروت دی، یا ښکلې کمره کې ناست دی، ښایسته ماحول دی، 2 ګنټې خو دې سوچ کوي په تیر شوي زمانې، او د هغې نه پس بیا په راتلونکي باندې سوچ فکر شروع کړي، نو د خپل موجوده ټایم خراب کړو فالتو سوچونو باندې. نه د دې ماحول نه مزه واخیسته، نه د دې کټ نه مزه واخیسته، نه د دې کمبل نه مزه واخیسته، نه د دې ایر کنډیشن نه مزه واخیسته. که تاسو په ژوند کې خوشحالیانې غواړئ، نو په دې کم ټایم کې چې ته موجود یې دا ستا وخت دی، ځکه چې تیر خوا سیم تیر دی او د راتلونکي پته نه لګي سبا چا نه دی لیدلی. سبا سره به سبا ګورو. اوس چې په دې کم ټایم کې موجود یې په دې کې حاضر اوسه، د دې ژوند نه دې مزه واخله. ښایسته کټ کې پروت دی، هیټر درته لګېدلی دی، که ته په موجوده کې اوسې نو هم به د دې ښایسته کمبل نه مزه واخلې، د دې هیټر نه به مزه واخلې، د دې ماحول نه به مزه واخلې. خو تا له الله داسې څه درکړلي چې دا ستا سره دي، خو په دې کې ته د تېر وخت او د راتلونکي سوچونه کوې. که فرض که ته داسې یې نو په ژوند کې د خوشحالي نشي راتلی. هر څه چې کېږي الله ته یې سپاره او په لمحې موجود کې اوسه. په دې باندې یو ښایسته کتاب لیکلی شوی دی، د پاور اف ناو. تاسو ټول ته یم چې دا کتاب وګورئ. د لمحې موجود طاقت او د هغې پیدې. همیشه په موجوده لمحه کې اوسېږئ. تېرې شوې خبرې پرېږدئ، دا د ناکامو خلکو کار دی. تېر وخت خبرې کوي، پلاني وخت کې راته پلاني ډېره غلطه خبره کړې وه، اوس مې په زړه کېده و، زما سره ډېر سخت زیاتی کړی و، زما سره یې دوکه کړې وه. دا خبرې پرېږده، څه چې تېر شوي دي هغه سیم شوي دي. زه به ردې څه دا چل کوم، زه به ترې بدل اخلم. دا خبرې چې ستا د مخې څوک کوي دا هم یو ناکامه انسان دی. دا د ناکامۍ غټه نښه ده. کامیاب سړی هغه دی چې په موجوده کې اوسي، د پرېزنټ خبرې کوي. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. ما ته هم ستاسو د سپورټ ضرورت دی. که زما دا ویډیوګانې په تاسو باندې ښې لګي او زما د خبرې ښې، نو ما ورسره لازم سپورټ کوئ. ډېره مهرباني. د الله په امان.